بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار لشرح بسلسلة دا زمنگا وم درس و ناسته دا اللہ بتوفیق سر چی پکی خبر دا اذکارو او دا دعاگانو پاڑ روانو باخرنی بیان کی منگا آغا کلمات آغا الفاظ ذکر کریو چی داغی پلوستلو سر دعاگانی خقبلی. نن بیو یو اهم موضوع بیانو چی اگر دعاگانو سر تعلق ساتی او غدا چی پا کم وقتونو او زینو کی دعاگانی قبلی ور دعاگانی اللہ سبحانہ وتعالی چی قبلینو پا ہر ذکر و ہر وقت قبلی. خو باز زینا او باز وقتون دیسی دی چی حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغی نشاندہی کری دا چی پا دی ذکر او پا دی زمانہ کی دعا قبلی کی. نو پا نسبت دا عام زینو او پا نسبت دا عام وقتونو بیاد دغ دعاگانو بارکی امید دا قبلی دو دیری وجدال چی آغا سوک دا خبرو کی چی دا غب خبر کی شک نشتی او غب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا اوزیو کی چی دلتا سوک دعاو گوڑی آغا قبلی دی ٹیم کی سوک دعاو گوڑی آغا قبلی نو دی کی شک نشتی چی دا دی دعا دا قبل دو امید بیا دیر دی. نو مؤلف فصل راوڑ دے اماکن و اوقات اجابت الدعا دا دعا دا قبل دو زیونا او وقتونا. دا دی با ہرگز دا مطلب نہیں چی یعنی دا دین علاوہ پا نور زیونو کے پا نور وقتونو کی دعاگانی نا قبلی. ما پاولا کی توسدوی چی اللہ قبلینو پا ہر ذکر ہر زمانے کی اگر دعا قبل ولیش. خود دا زینا او دا وقتون آغا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی نشاندہی کردی دا نو دیلو بیا توجہ دیر ورکی او آغا مسلمان با توجہ ورکی چی دا دا شوقی چی اللہ دا دعاگانی قبولی کی. گورا کلی چی یو سڑے زمان دنیا دی حالات تو گورا کلی چی سوک یو کیس داخل کی پا محکمہ کی پا کوٹ کی او غاڑی دا چی دا کیس دا زر تر زر حل شی او دا دی نتیجه زر روزنی داگی دا پر بے منڈی دیری ہوئی کلا بسی وکیل نیسی کلا واسطر اولی کلا یوسو کلا بلسی. مسلمان چی کلا دا اللہ نسو غاڑی او غاڑی دا چی اللہ دا خبر قبول کی دا ورکڑا ولا ورکی نو داگی دا پر بے دا محنت و کوشش کی. پا اگا محنت و کوشش کی یو کوشش دا دے چی دے اگا زینا اگا وقتونا لٹی چی دا کم وقتونو او زینو ذکر پا شریعت کی راگلے دی دیکھا چی التر دا حرست چی زمان دا دعا سشی قبولش. ہاں کاسی عادتی دعاگانی غواری ایسی دا پیخی کوئی دیتا دعا گفتنوی دیتا پیخی کول وی پیخی کول دا آغا چا چی سوک دعاگانی غواری اسی پیخی کول دی که اسی پیخی کوئی نو بیا خو صحیح دا کوئی اخو بیتا بخپلم منی چیزا سی پیخی کومو زردی نشتی بکی نو چی زردی بکی نشتی نو بیا دی دام زرد نشتی چی اللہ قبول کی لا سوچت کا گرز مخل روا چاو چی سی ہوئے چی سنگ ہوئے یو طرف تا گورا بل طرف تا گورا سوچ دا دنیا دے زرد پا دنیا کی دے غوارم دا اللہ نا دا سی پیخی کول دی. دا دغ خلقو خبر زنکم آغا خلق چاگو یقیناً دا زرد کومینا دا اللہ نا دعاگانی غواری اگوی سخت ہی رسنا کی جردوی دعاگانی اللہ قبولی کی. نو دا غیر پر ابی اگوی لٹون دا دی قسم خبرو کی لیکن تیرشوی درس کی ماتا استدا خبر بیان کرا چاگا کم الفاظ دی چی دا غیر پا استعمال اولو سر دا دعا پا منز کی دعاگانی قبولی و دا سور قیمتی خبر ہے. ہر مسلمان داوی جماع دعا قبول شو نو دا کلمات با بیا اگر سڑی تا یادی چی سوک دا حرست لری چی دعاگانی قبولی شی او پتا سو بزخه گمان کوم چې تاسو مغه کلمات او غزینه یاد کړی
او که چا نه یاد کړي نه هغه دا خبره داسې سرسري غوندې کې وګڼله مړه دعا ده نه که قبوله شو که قبوله نه شو والعیاذ بالله. اولنی وخت چې دې وخت کې دعاګانې وي ډېرې ښه قبلیږي د شپې په آخرۍ برخه کې. دلیل یې پرې راوړی دی یو حدیث چې هغه امام بخاري هم راوړی، امام ابوداود هم راوړی، نور علما هم راوړی. د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په هر شپه کې د شپې په آخرنۍ برخه کې د اسمان دی دنیا ته راکوزیږي، دی نږدې اسمان ته. نږدې اسمان دی تر دنیا اسمان په دې وجه کې چې دا نږدې دی، دې ته الله راکوزیږي. حين يبقى ثلث الليل الآخر، کله چې د شپې آخرنۍ درېیمه برخه پاتې شي، یعنی د شپې په د آخرنۍ برخه کې درېیمه برخه، شپه تقسیم که درې برخو ته، په دې کې دا درېیمه برخه چې د آخرنۍ، په دې کې رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوزیږي زموږ په ایمان دی راکوزیږي څنګه، نو کیفیت الله ته معلوم دی. موږ دغه حقیقت منو، دا خبره منو کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. او وی دا وی یقول الله وی من یدعونی فاستجیب له، څوک شتي چې مانه دعا وغواړي نو زه ورله دعا قبوله کړم. من یسألنی فاعطیه، څوک شتي چې مانه سوال وکړي نو چې زه ورله ورکړم. من یستغفرنی فاغفر له، څوک شتي چې مانه بخښنه وغواړي نو چې زه ورته بخښنه وکړم. دې حدیث ته سوچ کوئ، دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې رب العزت هر شپه د شپې په آخرنۍ برخه کې دنیا اسمان ته راکوزي، او بیا دا آواز کوي وایي څوک شتي څه غواړي چې وله ورکړم، څوک څه سوال کوي چې دغه سوال ورله پوره کړم، دا حاجت ورله پوره کړم، څوک بخښنه غواړي چې بخښنه ورته وکړم. که دغه روایت موږ راجمع کړو، کتاب خو چونکې مختصر دی، روایت چې راجمع کړي نو دې کې مختلف الفاظ راغلي دي. نو داسې به کې شتي څوک بیمار دی چې روغ صحت وله ورکړم. یو روایت کې راځي څوک غریب دی چې د خپلو خزانونو وله ورکړم. دې ټیم کې الله ته ودرېده او دعاګانې غوښته، دا ډېرې ښه قبلیږي. دلیل پې څه دی چې ښه قبلیږي؟ یعنې الله وایي چې څوک څه غواړي زه وله ورکړم، او د الله خبره ګوره خوا دې خوا نه وي چې الله وایي څوک غواړي زه وله ورکړم نو چې دې وغوښته درکوي. دا حدیث دلیل دی. د حدیث کې دا خبره بیا خاص دلیل دی چې څوک زما نه څه غواړي زه وله ورکړم. او زما خواله چې اکثر د عام خلک راځي او پلاني مسله ده، پلاني د وظیفه او سویر در راته وښیه، زه ورته دا ښیم چې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته ودرېږه، وجاړه دا کار دله پوره کوي. نه نه جي وظیفه مولدینه غټه وظیفه شتي بله چې سړی الله ته ودرېږي وجاړي، خو هلته ده باندې دې مختصر لار لټوي چې کومه مولیانو ورته اسانه کړې ده. یو څو ټکې ذکر ورته وښایي چې کار یې وشي ټکه او پړکه. اوس دې کې تهجدو له راپاڅېدلي او خوب خرابول دي، او په تهجدو پسې به بیا ویتر کوي، او په ویترو پسې به بیا سهار مانځله جومات ته ځي. دا خو قصه ورانه شوه، دغې ته خو دی نه دی تیار. دې خو مختصر لار غواړي نو چې دا کار یې وشي، او تهجد او ویتر او سهار مونځ او امام سره او جومات کې. وایي دا دې خبره کوم ځای ته بوتله بیا چې الله د دنیا اسمان ته راکوشي او تا ته وایي چې څه غواړې او که نه، او تا کمبل به ځان راچولی، او داسې یو قسم بې پروایي زه نه غواړم، زه روغ هم یم، زه پوره م یم، زه هر څه یم یا الله، زما څه ته ضرورت نشته. دا سړی دا راته قیمتي خبرو کوم په زړه ولیکئ. کوم سړی چې د شپې خپل رب ته نه ودرېږي نه، د دې یوه نښه هغه دا ده، اگر که دا به همیشه قانون نه وي، یو نښه یې دا ده چې دی به د ورځې په دې مخلوقاتو پسې منډې ډېرې وي. کله چې دې سړی ولیدو ذلیل او خوار د مخلوقاتو په مخ کې،
پوه شه دی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ځکه چې د شپې چې څوک خپل رب ته ودرېږي رب العالمین وله دا حاجتونه پوره کوي که مخلوق باندې وله پوره کوي خو دا مخلوق ورته الله مسخر کړي دی ذلیله کېږي نه هغوی ته او دا چې ذلیل او خوار او د یو په در او د بل په در او یو ځای کې دیکه خوري او بل ځای کې دیکه خوري دا له زه لیکل در کوم دا سړی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ها امتحانن کېدی شي چې یو سړي باندې سخته ډېری خو یو ذلت دی یو سخت او امتحان دی زه خبره د ذلت کومه داسې کېدی شي چې یو سړي باندې سخت امتحان او دا ښه دینداره سړی کېدی شي که نه شي کېدی شي یو سړی ذلیله دی الله ذلیله کړی دی او رسوا کړی دی دا جدا خبره ده دا چې ذلیله او رسوا کړی دی دا عذاب دی د الله طرف او د هغه عذاب ډېرې وجې کېدی شي یو وجه دا ده چې د ده د خپل رب سره رابطه نشته او څوک چې خپل رب سره رابطه ساتي رب العالمین هغه یوازې نه پرېږدي او به یې ښکلی دلیلونه پې ډېر دي یو یونس علیه السلام رایات که ځان د مهي خېټې ته ولیدو څومره لوی امتحان دی داسې امتحان په تاسو کې به چا راغلی د مهي خېټې ته څوک ولیدلی او یو څو کاله بیا د مهي په خېټې کې پروت دی څوک ته ماته یې وښایي که ته راشي خپله وړه غونته کې مسله راوالي او د هغې سره داسې ګډوډ شي د مهي خېټې ته ولیدلی دی یو څو کاله به کې پروت دی رب العزت ته د مهي د خېټې نه فریاد وکړو الله راوویستو ولې الله په خپله قرآن کې وایي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی که د په راحت کې زمونږ پاکي نه بیان کړی مام د مهي په دې خېټې کې پرېښودو د قیامته پورې به پروت هلته هغه بنده د الله د هغه الله سره رابطه مضبوطه وه په راحته کې الله په سخته کې پرې نه ښودو نو چې یو سړی نه په راحته کې د الله سره رابطه ساتي او نه په سخته کې ساتي نو د ده مسلې به څنګه حل شي د ده دعاګانې به څنګه قبولې شي که نه خبره زما غلطه ده دا داسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی دلته دا مسافر یو بل ته اکثر دا نصیحت کوي وی وخت په وخت د کپیل دی خواله زه راځه وی یو بل ته کنه وی فایده به دی چې بیا به د هر کار په اسانه کوي خو ته وخت په وخت خو زه راځه کوه څه خو ورښکاره کېږي دا د دنیا حالات نو چې زه تا ته وایم چې د خپل رب سره رابطه مضبوطه ساته دا مسله به در حل کوي دغې ته موږ سوچ نه کوو کپیل خواله زه راځه د ملک صاحب خواله زه راځه او د مالداره خواله زه راځه او د هغه بل او د هغه بل خواله زه راځه چې مسلې دې حل شي د دې دنیا چې کوم باچا دی دا زه راته د هغه سره رابطه ساته دا مسلې دې حل کوي وخت په وخت یادوه وخت په وخت سره جرګه کوه جرګه د الله سره یوازې په خپله کمره کې چې څوک د سره نه وي جاړه وده ځان له فریاد ورته کوه مینت او زاري کوه ته ګورې چې مسلې دې حل کوي که نه حل کوي الله المستعان زمونږ دا دعاګانې بس دعاګانې او زمونږ دې حالاتو ته وګورو او ټول دغه شکایتونه کوي دعاګانې نه قبلېږي هغه په من کې کمی دی رب العالمین چا سره ظلم نه کوي خبر مې دا کولی چې د شپې الله دومره وکړي چې د دنیا د اسمان ته راکوشي او ته دومره نشي کولی چې دا کمبل لرې کړي هغه ته ودرېږي بې وفایي زما او ستا یعنې هغه رب العزت چې د دنیا مالک دی او خالق دی هغه د دنیا اسمان ته راغی خو ما او تا د ځان نه کمبل لرې نه کړو چې هغه ته ودرېږو زه خو تاسو ته اکثر دا وایم دې ټولو ملګرو ته زه هم 2 رکاته کوه 2 چې بلکل صفر یې که نه 2 رکاته کوه 2 رکاته ولې کم ګران دي او ښه اسان دي سهار منزله لږ وخت یې راپاسي که راپاسي سهار منزله یو خو سهار منزله نه راپاسي د هغه موږ سره علاج نشته اوس که زه درته دا وایم چې سهار 9 بجې 2 رکاته تهجد کوه نو دا کېږي یا خیر دی زه ته سهار چې کله کار له ځې 8 بجې نو ځان له یو 4 رکاته تهجد کوه کېږي نه کېږي نو موږ هم دا وایو چې د دې موږ سره علاج نشته خو که سهار منزله راپاسي نو اسانه طریقه ده ته راپاسي مثال کې 3 بجې سهار منزله په 3 راپاسه ښکلی اودس وکړه الله ته ودرېږه 2 رکاته پسې ویتر وجاړه دعاګانې وواړه راځه جومات ته فایده به یې دی چې یو خو په سهار منزله وختي راشي نو بل سهار مونځ چې ته کښې نو توجه به دې برابر وي چې سهار منزله راشي دا ډېر پکې موږ وینو
استرغلي پړسېدلي او کله ګرمي کې او کله سر ګرې او کله سټ ګرې ځکه چې دې دقه ټیم کې راپاڅېدلی او رامنډې والې د دې نه په دې پوه دی چې امام څه تلاوت کوي امام څه وایي څه نه وایي د مونځ حالانکې په هر منځه کې خوني په هر منځه کې خوني دې کې شک نشته خو د سهار د منځه دا خون نه دی د دې ځان له خوني که نه او ځکه الله وایي إن قرآن الفجر كان مشهودا سهر د منځه دی تلاوت اورېدل الله وایي ملایک هم راځي چې ملایک زموږ په جوماتونو کې ولاړ یو تلاوت اوري او موږ ته نه وي څومره بدبختي خبره ده نو چې کوم سړی سهار منځه راپاسي هغه ته دوه درې رکاته څلور رکاته کول څه دي اسان دي که ګران دي اسان دي ځکه چې هغه هسې هم راپاسي خو لږ رامخکې شه بس او چې بیا شوقیني او د دې عبادت سره عادت یا خو بیا ځان له دغه قصې دي او دغه ځان له کارونه دي ځکه علما وایي وی د دې شپې سره ناشنا رازونه پراته دي خدای بیانولی نه شي که چېرته یې بیان کولی شي او موږ دې تپوس کړی وی چې ای شپې د دې نیکانو خلکو رازونه راته بیان کړه چې دوی د شپې څه کوي نو څه عجیبه رازونه به بیان کړی د دې نیکانو هغه ژړاګانې د دوی هغه اوږدې اوږدې سجدې د دوی هغه عجزي د الله په مخ کې د دوی هغه اوږده اوږده تلاوتونه حیران بشي خو هلته شپه ده تیاره ده او څوک یې نیني بغیر د چا نه بغیر د الله موږ یې نینو موږ ته نه خبر او نن نیکان خلک دا راښکاره کوي دا مې یاده کړه الا یو ځي کې ولیدی شوه جدا خبره خو نور د خپل طرف نه دا نه راښکاره کوي او کله به د صحابه کرام دا سلف صالحین یو بل سره کېرز دا خبره به پټوله دی نه تپوس به یې ته وکړو چې څنګه لکه مثال کې قصه به یې راواسه بعضې روایتو کې شتي که نه یاره پرون چې هغه ستوری پرېوتو چا لیدلی ملګرو سره خبره کوله ستوری چې پرېوتو چا لیدلی هغوی تاسې کول هغه ټیم هغه سوچ لاړ چې خبر رانه غلطه شوه ځکه چې ستوری چې پرېوتو خو زه ویښ وم چې ویښ وم دا خو دته پته ولګي د تجویدو دپاره راپاڅېد نو بیا ورته ده وایي چې هغه مال څه شي ټک را کړی و نو خوب مزه نه را کوله او څه شي چې چله نو خبرې په هغه طرف راته وکړه چې خوب راله مزه نه را کوله او چې سړی وچیچلی شي نو دله خوب مزه نه ورکوي خو خبره دې ته پورې نه ښودي زه تجربې ته ولاړ او هغوی به راښکاره کول او که نه خو الله به راښکاره کول ځکه چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله د هغوی په مخونو کې به نښې وي د سجدو د لاسه یو تفسیر د دې دا دی علماو دا خبره کړې ده د سلفونو نقل ده چې د هغوی مخونه به زیړو د شپې د تهجدو د لاسه ولې مخونه زیړو خوب یې نه دی کړی شوګیرې کړې ده نو کوم سړی چې خوب ونه کړي سحر د ده د مخ نه پته لګي نو هغه په خپله پته لګېده چې د شپې تهجدو ته پاڅېدلی نو دا ډېر قیمتي وخت اولنی وخت څه شو د شپې اخرنۍ برخه دویم موخې راوړی دی وایي د اذان او اقامت په منځ کې دعا ښه قبلیږي د اذان او اقامت په منځ کې دعا وایي ښه قبلیږي دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ترمیزي رحمه الله او امام نسائی هم راوړی دی امام ابو یعلا هم راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د اذان او اقامت په منځ کې چې څوک دعا کوي نو نه رد کېږي نه رد کېږي څه معنی ده الله یې قبلوي د اذان او د اقامت په منځ کې دعا دا چرته نه واپس کېږي او نه رد کېږي بلکې الله یې قبلوي دا دویم وخت شو خو دلته د دا فایده ذکر کړم دا وخت اکثر هغه چاته نصیب کېږي چې هغه سره د اذان او د اقامت غوي لکه دا منډې چې راوایي جوماتونو ته دوی ته دا نه به نصیب کېږي ولې او ټیم د هغه نه تللی د هغه سره د تکبیر تحریمي غم نشتی پاتې له دا چې دی به د اذان او د اقامت په منځ کې دعاګانې وغواړي یو سړی د کار کوي لګیا د اذان وشو دی بیا هم لګیا درزه 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 اقامت پکې وشو قد قامت الصلاه دی بیا هم لګیا دی امام پکې وي الله اکبر دی بیا هم لګیا دی او بیا په باتروم باندې ورمات شو او داسې وکړو رامنډي جومات ته دی د دې وخت نه خبره دی هغه وخت په کار کې تېر کړو دې ټیم کې پکې کار ښه کېږي د اذان او د اقامت په منځ کې نو دا ډېر بدبخته خلک دي ډېر بدبخته چې دومره قیمتي وخت
دا په دغه څه کې ضایع کړي. ښه بله که ته دا غواړې چې د دې وخت نه فایده والې که نه نو یو کار به کوې هغه دا چې اذان سره به جومات ته راسي. یو سړی وویلې کور کې نشي کېدی، کور کې هم کېدی شي خو کور کې اهتمام دومره نشي کېدی که نه دا خبره زما غلطه ده. کوم ځای کې جومات کوم ځای کې کور، خو چې ته جومات ته راشي او دلته ناستې نو نور به څه کوې؟ خو تلاوت به کوې، مونځ به کوې، دعاګانې به غواړې، بل څه شتي؟ بل څه نشته. بل دا چې دعا ته جومات کې غواړي دې کې توجه ډېره برابره یو ایمانی یو روحاني کیفیتي چې هغه د جومات نه بهر نه وي. بله مسله دلته دا یاده کوي، ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه، زموږ یو استاذ دا نصیحت کړی و ما ته، اوس ناشنا نصیحت و، موږ کمزوري خلک یو، داسې نصیحتونه په دې باندې عمل کولو لپاره اوچت خلک پکار دي. خو اوچت خلک و د هغوی اوچت نصیحتونه، یو نصیحت هغه ما ته دا کړی زموږ یو استاذ یو عالم چې اقامت سره ځان جومات ته مه رسوه. حالانکې ګوره چې اقامت کېږي او سړی جومات کې ناست دا ګوره ښه اوچت مؤمن دی که نه سم خیال دی چې اقامت کېږي او دې جومات کې ناست دا کمزوری سړی دی ښه تکړه سړی دی. نو ما شیخ صاحب څنګه چل کوو وایي چې مؤذن اذان کوي او ته جومات کې ناست چې مؤذن وایي که نه الله اکبر دا اولنی الله اکبر وایي ته به جومات کې ناست و چې یو سړی د دې وخت نه به جومات کې ناست ده سره څومره ښکلی وخت د تلاوت دی به ښه ښکلی تلاوت هم کوي د دعاګانو د مونځ د ده سنت هم برابر دي. دې دغو کې نه دی چې د فرض مانځه نه بعد بیا سنت قضا راوړي او کله پرېږدي او کله نه ځکه چې ښه په وخت ښه ښکلی ټایم دی ورته سنت یې وکړو تلاوت پسې لږ وکړي دعاګانې هم وغوښتې اولنی صف هم راګیر کړی دی څومره فضیلتونه دي. نو بیا صرف اولنی صف نه په امام پسې شاته ولاړ دی د دې بیا ځان له فضیلت دی اولنی صف بیا په امام پسې شاته څومره فضیلتونه دې سړي ته میلاو شو صرف د څه د لاسه چې دی د وخته جومات ته راغلی او چې رامنډې وایي په دې جیب یې لاس یې ښودی هلکه مانځه ته رامنډې وال دا ناروا کار دی دا د ماشومانانو په شان شق داسې به ورتېر شي اخرنۍ قاعدې له به ځان راورسي سا به یې راماتي دغسې کوي بیا یاره دا مونځ الله وایي چې مونځ د ګناهونو نه منع کوي موږ خو یې منع نه کړو د ګناهونو نو ته ستا دا مونځ څه مونځ دی چې تا د ګناه نه منع کړي د الله په خبره کې خو شک نشته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر الله وایي چې څوک مونځ کوي دا مونځ یې د ګناهونو نه منع کوي د الله په خبره کې شک نشته خو دا کوم مونځ دی چې تا د ګناهونو نه منع کوي هغه مونځ دی چې د شریعت په رڼا کې چې څنګه بیان شوی دی د هغې په شان دا چې ستا سا رامات او اخرنۍ سجدې له او اخرنۍ رکوع له ته رامنډې ویې یا دویمه جمع کې ته شریک شوې په هغې هم بیا ته پوه نه شوې او بیا سلام ګرځوه بیا درځه منډې دا مونځ به تا څه د ګناه نه منع کړي ته لږ جومات ته وختي راشه د نن نه تطبیق کوي د نن نه پې شروع کوي وبه کې انشاءالله که نه سهار مانځه نه یې شروع کوي ځه سهار مانځه له به نن لږ وختي پاسئ او دغه برکتي میاشت هم شروع شو امید ده چې ډېر ملګري به پکې روجې هم نیسي پېشمني له وباسي نو چې ته پاسېدې یو څو رکاته تهجد وکړه ورسره وتر وکړه او بیا سهار منځه له راشه د اذان سره چې اذان کېږي ته جومات کې ناست بیا ما ته ووایه چې تا څنګه محسوس کړو دغه مونځ دا چې ته وختي راغلی وې سم برابر مزاج به دې برابر ښه ښایسته په امام پسې شاته به ولاړې تلاوت اذکار دعاګانې او دا دعاګانې نه رد کېږي اذان او د اقامت په منځ کې دعا نه رد چې څه غواړي د الله نه الله یې درکوي چې څه غواړي د الله نه الله یې درکوي زموږ د پښتنو کې دا یو کمی دی یو خو اکثر جومات ته وختي نه راځي او چې راشي نو یو څو غلطیانې کوي چې څنګه راننوځي یو لوی غلطي خو دا کوي چې شاته دیوال ګوري یا ستن ګوري یا ګوټ ګوري ځکه چې په ملا یې ډېر سخت دړي نو یو خو ځان له اخره کې ګوټ ګوري یو غلطي دا ده دویمه نو دومره یعنی د جومات ته ځان داسې په دغه راورسو ته به وایي چې سب لکه په مشکله ته ځان راورسو دی بیمار دی د ده ملا خراب په د دې ستړی راغی نو بیا پکې دوه رکاته نشتې ډایرکټ کېناسته دي ځکه چې انتهایي ستړی راغلی دی مونځ مونځ نشتې ډډی ولګوله نو ورسره درېیمه غلطي چې ډډی ولګوله دا زنګنانې ودرول د دې نه لاسونه چاپېره کړو داسې او یو ته ګوري او بل ته ګوري
چې دا څه حالات دي دا څوک را روان دي څوک وځي دا د کار دی په جومات کې نه قرآن له لاسه وړي نه کم سے کم الله ته لاس اوچت که څه وغواړه نه د نه نشته نه څه ذکر سبحان الله الحمدلله لا اله الا نه نو د دغه ذکر ډېره لګولې د اخره کې دی نندارې کې دی وځي د بل ځي بله غلطي راته وګوره دا بعض کسان وي پښتنو دا غلطیانې وي ته بیانوي نو چا بیانوي د مصریانو بیانې کوم که د سوډانیانو شتي او بل هیڅ زما خبره پښتنو ته روانه ده زه انډیانو ته به نه یم لېږلی نه بنګالیانو ته لېږلی او زما دا کار دی دا زما کار دی چې زه ستاسو غلطي تاسو ته په ګوته کړم اصلاح یې وکړم زما خو دا کار نه تاسو به خوشحاله وو زما دا کار نه دی نو ورسره بله غلطي واله ښه دی اوس دغه شان ناست دی لاسونه یې ښخ کړي د زنګون نه چا پیره کړي دی او د یو ځای سیل او د بل ځای سیل کوي مؤذن شروع کړه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مخکې صفونه برابرېږي خو دا یار به د دې ځای نه وم نه خوځوي ځکه چې دی دا غواړي چې دا صف د ده خوا ته راورسي دې صف له نه ځي یاره دا جهل د بازو ده چې د غوسې نه سړي له خندا ورشي دا وینې مو خندا د غوسې د لاسه چې دی دا غواړي چې دا صف دې زما خوا له راشي خو زه ګوره صف له نه ځم زه به همدغه منځ کې د ډډې دیزي سره ولاړ یم ځکه چې سلام ګرځولو نه بعد بیا دې ډډه راځي چاته ستړی راغلی دی مزدورو ستړی کړی دی مسافرو وهلی دی د نور ګرمۍ وهلی دی دی خو سلام ګرځولو بیا ډډه لګوي نو که اوس دی لږ مخکې کېږي کېدای شي ډډې راځي ته څه شي دا ونیوی شي یاره طریقه دا ده زه طریقه ښیم مختصر جومات ته رالي وختي ډېره ښه ده ښه ښکلی په اطمینان او سکون سره چې راننوتې جومات ته داخلېدو اذکار ووایه هغه انشاءالله دې کتاب کې را روان دی بیا جومات ته چې راننوتې السلام علیکم ورحمة الله ووایه سلام واچوه په دې خلکو ځکه چې مانځه ته ټیم شتي او دغه ته راځي سلام دې ور واچو ښه ښکلی اولني صف له ځان را ورسوه په اولني صف کې امام پسې نږدې ځي په ځان را ورسوه که اولنی صف ډکي دویم ته ځان را ورسوه نو بیا ښه په ارام ښه مزېدار 2 رکاته لمونځ وکړه دې ته وایي تحیة المسجد دا د جومات په موږ باندې حق دی او که چېرته د مانځه نه مخکې سنت وي نو بس هغه سنت وکړه دغه سنت هم وشي او تحیة المسجد هم وشي او که ټیم د سړي جدا جدا یې کوي جدا جدا هم کولی شي د هغې نه بعد قرآن راوالی یو مخ 2 ځان له ووایه چې قرآن دې ووي لاس اوچت که الله ته په زړه چې دې څه دي الله ته یې ووایه چې کله مؤذن اقامت شروع کړو ښه ښکلی دقه ستا هغه ځای برابر دی دغې تا مخکې ځای نیولی ښه ښکلی صف برابر کړه اوږه د اوږې سره ولګوه خپه د خپې سره ولګوه ښه ښکلی الله اکبر بیا ما ته ووایه چې دې مونځ تاله مزه در کړه او که نه نن سحر یې وګورئ ځه نن سحر مانځه کې دا طریقه وکړئ چې دا تاسو له خوند درکوي او که ژوند دې ورسره بدل نه شو نو بیا زما دا نوم بدل کړه که ژوند دې ورسره بدل نه شو دا زموږ د مونځونو په موږ اثر په دې نه کوي ځکه زموږ هغه مونځونه څه مونځونه نه دي یعنې مونځ د انسان په ژوند کې ډېره تبدیلي راوړي ډېره تبدیلي که تاسو خیال کړی دا او اکثر د ګناهګار خلک نه دا ډېر ګناهګار چې ګناهګار خو موږ ټول یو خو دا ډېر چې دي دوی چې د توبو بس یو دینداره شي که نه نو لوی اثر پکې د مانځه لکه چا مانځه له بولئ راځه مړه مونځ کوه راځه مونځ کوه او نصیحت نه ځي او یو پیر لاړ هغه مونځ له دومره خوند ورکړي چې دی بیا لاړ شي او بیا لاړ شي او د هغې سره ورو ورو هغه ژوند یې بدل شي نو د مونځ سره ژوند بدلېږي په ژوند کې انقلاب راځي خو شرط پکې څه دی چې مونځ مونځي بارک الله فیک دریم وخت یې راوړی دی په سجده کې دعا ښه قبلېږي په سجده کې دعا ښه قبلېږي دلیل امام مسلم روایت امام ابو داود امام نسائی راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد د سجدې په حالات کې بنده خپل رب ته ډېر نږدې کېږي فاکثروا الدعاء نو تاسو په حالات د سجده کې ډېرې دعاګانې کوئ دا خبره د چا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ بدبختي څه ده زمونږ بدبختي دا ده چې ډېرو پکې مونځ د ابۍ او د بابا نه زده کړی دی ابۍ او بابا غریبانو سره علم او دغه کوم ځای کوو
هغوی ته دغه یو دعا یاده وه چې په سجده کې به سبحان رب الاعلی وایي. کتلی دی په ملا صاحب پسې یا د تبلیغ په امیر صاحب پسې نو هغه ورته هم دغه یو دعا خورې وي سبحان رب الاعلی وایه ځکه ته پخپله هم نورې نه دي یاد شي. بل دا چې د مذهب په دایره کې بند دی خواخوا تلی هم نه شي. دومره ښایسته دعاګانې دي که نه انشاءالله دې کتاب کې را روانې دي. دومره قیمتي دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي د سجدې په حالاتو کې چې حیران به شي څومره خوږې خوږې دي هغه مونږ ته نه دي یاد شي که نه حقیقت دی که نه دی نه دي یاد بله دا فایده یې ده کوي چې سجده کې لازم نه ده چې ته به منسوسي دعا وایې یعنې هغه دعا چې په نس کې راغلي قرآن او حدیث کې نه. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده وایي دعاګانې ډېرې غواړئ معنی دا چې ته د ځان نه هم دعاګانې غوښتی شي د ځان نه هم غوښتی شي لازم نه ده چې هغه به هغه دعایي چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوري ده اگر که هغه غوره ده چې پیغمبر خوري ده دې کې شک نه شي چې هغه څه ده هغه غوره ده خو ته عامه دعا هم غوښتی شي سجده کې ولې دعاګانې ډېرې غوښته غواړي په حدیث کې څه نه ولې ډېرې غواړي الله ته نږدې اقرب ما يكون العبد من ربه دې ټیم کې ته الله ته ډېر نږدې نو که څه دي په زړه یې ورته ووایه چې سړي له یو ذکر وځي سبحان رب الاعلی او د هغې هم په معنی نه یې پوه چې راځه څه وایي ته په سجده کې څه وایي ولې زمونږ دا خلک چې کله مولوي صاحب امام صاحب مونځ لږ اوږد کي دوی تنګېږي ولې په معنی نه پوهېږي نو دویمه دعاګانې ورته نه دي یادې اوس دا یو سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی او دا ویم غلط او ترجمې ولم نور تنګ بشي یو سړی د هغه ته ډېرې دعاګانې ښایسته ښایسته یادې دي یا خپل حاجتونه الله ته په سجده کې مخکې کوي آیا زموږ دا حاجتونه به ختم شي زموږ خو ډېر حاجتونه دي نو ده ته که د امام دا سجده ډېره موږده کړي خو ده ته به سخت ښکاري ده ته لنډه ښکاري ځکه د هغه چې به زړه څه وه خو پوره نه شو هغه اسکار او دعاګانو کې دومره خوند دی چې اتې لا مزه پوره اخیستی نه دا هله چې کله انسان دا مسنون اذکار او دعاګانې یاد کړي او دا کتاب د الله په توفیق سره رحیق الاذهار ځکه که دا کتاب تاسو را پیدا کړي او دین روزانه یو دعا یادوئ که نه نو دا ژوند به م الله بدل کړي څو سوه دعاګانې به تاسو یادې کړي ښایسته ښایسته دعاګانې د دعاګانو ډېر لوی اثر یې په ژوند کې ډېر لوی اثر یې لکه اوس یو سړی په سجده کې الله ته دا وایي په سجده کې چې یا الله په ما باندې د رحمتونو باران راووروه څومره خوږه دعا ده او دا وایي په کوم ځای کې سجده کې څومره خوږ وخت او څومره خوږه دعا یو سړی په سجده کې دا وایي چې یا الله زما مور پلار وبخ رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله په هغوی داسې رحم وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی څومره ښایسته دعا په څومره خوږ وخت کې یا الله زما قرضې ختمې کا یا الله ماله روغ صحت راکه زما بچي نیک عمله لوی که یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات او دا ښایسته ښایسته دعاګانې دی غواړي په سجده کې مونځ هم ښایسته شو سجده هم مزېداره شوه او دعاګانې به څه شي دعاګانې به څه شي قبولې به شي ولې به قبلېږي ځکه چې سجده کې دی او سجده کې څه سجده کې دا بنده الله ته نږدې پوه شوئ که نه څلورم وخت یې راوړی دی وایي د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې په هغې کې دعا ښه قبلېږي د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې په هغې کې دعا ښه قبلېږي حدیث دی د امام بخاري او د امام مسلم ابو هريره رضی الله عنه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې د مانځه تذکره وکړه یا د جمعې د ورځې عفوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ تذکره وکړه د کومې ورځې د جمعې د ورځې نو بیا یې دا ووایي فیه ساعه په دې ورځ کې یو وخت دی یا په دې ورځ کې یو ساعت دی لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي
چې یو مسلمان الله ته ولاړي او مونځ کوي په دغه وخت کې، یعنی د جمعې په ورځ یو ساعت دی او دا ساعت په عربۍ کې چې دا قرآن او حدیث کې دا ټکی استعمال شي، د دې نه دا ساعه نه مراد دا ګینټه، دا ما مخکې دا مسله ذکر کړې وي او درس کړی ده. هغه وخت کې دا حساب نه و چې ګینټه کې شپېته منټه دی او دلته یو ګینټه، هغو ساعه څه ته وایي د زمانې یو وخت، نو د ورځې یو ساعت دی. لکه موږ چې وایو که نه راشه ما سره به یو ساعت تېر کړي، ښایي نو یو ساعت به تېر کړي، د ده مطلب دی چې راشه ما سره به ګینټه تېره کړي، نه ما سره به څه وخت تېر کړي. نو د جمعې په ورځ یو وخت دی چې کله یو مسلمان په دې کې ولاړي الله ته او دعاګانې غواړي او بیا د الله نه څه څیز غواړي، وهو قائم ولاړ دی یصلي مونځ کوي، یسأل الله تعالی شیئا، د الله نه څه غواړي، الا اعطاه ایاه، مګر الله به وله ورکوي. چې څه شی هم د الله نه غواړي دغه وخت کې نو الله به ورله ورکوي. ابو هريره رضی الله عنه وایي واشار بيده يقللها، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره اشاره وکړه چې دغه ساعت مختصر دی، دغه وخت څه دی مختصر دی، لږ وخت ډېر اوږد نه دی. دا وخت کم یو دی، دې کې د علماو ډېر اقوال دي، دا اوږده مسله ده. علما چې کله دې حدیث شرح له راشي نو دلته ښه تفصیل بیانوي، خو په هغه ټولو اقوالو کې دلیل په اعتبار سره دوه مضبوط دي، دوه قوله مضبوط دي چې دې تفصیل مشکات او نور درسونو کې شوی دی. یو صحیح حدیث کې راځي چې دا وخت د امام د خطبې د شروع کېدو نه د مانځه د ختمېدو پورې دی. امام چې خطبه شروع کړي نو د مانځه د ختمېدو پورې سلام ګرځولو پورې دا وخت په دې کې چې د الله نه څه غواړي هغه قبلوي. دویم د مازدیګر د منځه نه بعد، او بیا خصوصا د مازدیګر منځه نه بعد کم وخت نور ډوبېدو ته نږدې، ماښام ته نږدې. دا دوه وختونه دې باره کې صحیح روایت راغلی چې دې وختونو کې چې د الله نه څه غواړي الله یې درکوي. دا وهو قائم یصلي، دی ولاړې مونځ کوي. سړی به وایي چې لازم به دا سړی ولاړې مونځ به کوي، نه، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې صفت د ده بیان کو چې حریص او حرسناک مسلمان چې دی کوشش دغه کوي چې دی الله ته ولاړي مونځ کوي، نور لازم نه چې دی په منځه ولاړي. او خصوصا په هغې یو دلیل دا دی چې د مازدیګر د منځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې نفلي مونځ کول دا منع دي. معلوم دی که نه دی؟ دا خو ممنوعه وقت دی. نو وهو قائم یصلي، یو معنی دام دی چې دی ولاړي یصلي دعاګانې غواړي. دا صلات په عربۍ کې دعا ته هم وایي، دی ولاړي او څه کوي دعاګانې غواړي. که دغه اولني ټیم ته کې نو خو صحیح ده، خو جمعې په منځه کې دی، او د جمعې په منځه کې د الله نه به دعاګانې غواړي. نو دا دوه وختونه د جمعې په ورځ مه ضایع کوئ، ډېر قیمتي وختونه دي. په دې کې چې د الله نه څه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یې درکوي. او زمونږ اکثر دا پښتانه د دوی یو بله بیماري هغه دا ده چې د جمعې په ورځ چې څومره دا وخت قیمتي کېږي نو د دوی چکرې او بازارونو ته زور هغه ډېرېږي. اوس د ماښام وخت دی، ماښام ته نږدې مزېدار د دعاګانو د قبلېدو، دی به د بتې او بازار کې ګرځي، یا به دلته دې بازار ته لکه سالي نه څه کې بهر ته راوتې، چې بهر راوتې څه کې ته اخر څه اوس ګناه به نه کېږي. ځکه دا د فایده ذکر کړم، د مسلمان شان دا دی چې دی بې ضرورته بازارونو ته نیسي، حتی الوسع د بازارونو نه ځان لرې ساتي. دا د فتنې ځای دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت کې وایي چې دا هغه ځای دی چې شیطان پکې خپله جنډه نه هله کړې ده، دا د هغه میدان دی، دلته خلک ګمراه کوي. دی به د جمعې په ورځ په دې قیمتي وخت کې په بازارونو باندې ګرځي، یا په پارکونو او په باغچو کې به ناستي. سا ازادو سا ایله بیله ته دې ټیم کې ازادي. دا وخت په دعا کې په جماعت کې تیر که، نور د سا ازادولو ډېر وخت شته. سحر دی، ماښام دی، ماسخوتن کې څه کار دی وځه، خو دا قیمتي وختونه مه ضایع کوه. دا خو بار بار ستا په ژوند کې نه راځي. نن الله تعالی د جمعې ورځ درکړه، دا د الله رحم دی په تا باندې، که نه څه پته لګي چې بلې جمعې کې به ستا نصیبي او که نه وایي.
ها وی پنځم وخت د اذان نه بعد دعا ښه قبلیږي. ما ته په دې کې تکرار ښکاري. تکرار پکې نه دی؟ ولې؟ ما په خپله اوس دا اوس ولید او ځکه امام شافعي رحمه الله کتاب ولیکو خپل او غالبا ما ته ښکاري همدغه کتاب د الرساله نه یا د کتاب الام دې نوم کې خطا کېږم چې کوم کتاب ذهن نه مې هغه نوم وځي خو یو کتاب یې ولیکو او بیا یې د هغې مراجعه به کوله کتو را کتو به یې چې دې کې څه دي او شاګردان به ورسره ناست هر پیر له به کیسه نه سره ووت اخره کې شاګردانو ته بس دا فیصله د الله ده چې د هغه د کتاب نه بعد صحیح کتاب نشته. د الله د کتاب نه بعد د الله د دین نه علاوه د الله د وحي نه علاوه صحیح مکمل صحیح کتاب نشته. یو خو د الله دین دی، وحي دی، قرآن او حدیث. دا سپا دي د څه نه؟ د غلطۍ نه، قرآن او صحیح حدیث. هر چې د انسان لیکلی شوی کتاب دی نو دې کې به څه نه څه کوتاهي دا به وي، ځکه چې انسان کمزور دی. نو بس امام شافعي په آخره کې دا خبره په دې ختمه کړه، بس ډېر نور قرار شي. دې خبرې ته زما سوچ اوس دی لاړی، دا خو تکرار دی، هلته د اذان او د اقامت منځ کې دلته د اذان نه بعد دعا ښه قبلي. خو کیدای شي دا دې دلاسه ځکه چې د روان حدیث کې د دې ذکر دی. نو شپږم وخت په میدان جنگ کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. په میدان جنگ کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي. دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ابو داود او د امام حاکم. سهل بن سعد رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثنتان لا تردان، غوږو ته کېدی دو دعاګانې دي چې هغه نه رد کېږي او قل ما تردان یا ډېر کم رد کېږي، یا خو بالکل نه رد کېږي او یا ډېر کم رد کېږي، یعنی کله ناکله الله واپس کړي نور اکثر یې قبلوي. الدعاء عند النداء، یو د اذان نه وروستو دعا د الله نه واپس کوي. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، او دویم په وخت د جنگ کې چې مسلمانان د کافرانو سره جنګېږي، چې کله یو بل ته مخامخ شي دې ټیم کې چې مسلمانان کومه دعا هم د الله نه غواړي هغه قبلېږي. نو څو وختونه شو؟ ته یو قدم پکې زموږ نه مخکې لاړې، شپږ شو ووایه، زه شمارې کړم. د شپې په آخرنۍ برخه کې دعا ښه قبلېږي. سجده کې دعاګانې ښه قبلېږي، دوه شو. اذان او د اقامت په منځ کې درې. څلورم د جمعې په ورځ یو وخت یې بګي دعاګانې ښه قبلېږي، څلور شو. پنځم د اذان نه بعد. شپږمه میدان جنگ. میدان جنگ معنی دا چې میدان جهاد د کافرانو او د مسلمانانو جنگ، هغې کې دعاګانې ښه قبلېږي. اووم وخت وایي د باران د شروع کېدو په وخت کې دعا ښه قبلېږي، یا د باران د ورېدو په وخت کې دعا ښه قبلېږي. کله چې باران ورېږي که نه نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. حدیث یې راوړی دی او د امام حاکم راوړی دی او صحیح حدیث دی الحمدلله. سهل بن سعد رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ثنتان ما تردان، دو دعاګانې په دوه وختونو کې دعا نه رد کېږي. الدعاء عند النداء وتحت المطر، د اذان په وخت کې او دویم په وخت د باران د شروع کېدو کې یا د باران د ورېدو. د اذان دا خبره خو مخکې تېره شو، دلته نوي پکې کومه راله؟ باران چې کله باران ورېږي که نه دې ټیم کې دعاګانې ډېرې ښه قبلېږي. همدغه ټیم کې د ویډیوګانو په ځای توجه سره ورکول پکار دي. دعاګانو نن سبا ډېر ښایسته باران ورېږي، هر یو د ځان نه خبریال جوړ کړی دی، هر یو د ځان نه ټي وي او چینل والا جوړ کړی دی. که ساس کې کړپ کوي دته ویډیو کړي، که واوره را ورېږي دته ویډیو کړي. نه دغې ته سوچ نشته، دغې ته خو سوچ هله لاړ شي چې د ویډیو نه خو فارغه شي که نه. هلته اول ویډیو کول دي ځکه چې ویډیو سره کمنټونه ډېر راځي،
لایکونه ډېر راځي نو سړی څه نه څه مشهور شي. اوس یو سړي ته دغه خو پرېږده باران دی چې یو سړی طواف کوي او صفا مروه کوي او په هغه ټیم کې غم د څه سره دی ویډیو سره او اکثر به د موبایل ځان ته داسې نیولې لکه چې زه خبر نه یم نو د تا نه څوک کوي ته داسې وزیر اعلی اوس ته یو مشهور عالم وي څوک یې څوک دې پټه ویډیو کوي موږ یې منو علماو نه شوې ده چېرته د یو ملک باچا روان دی ویډیو ته شوي ده چې ته یو ډېر مشهور شخصیت دی د یو ملک یا د امت پټه ویډیو دی تا نه څوک ویډیو کوي چې تا ته په دغه ټیم کې ولاړلی ویډیو کوي زموږ د قمقلان جوړ کړي دي نو داسې به کې په دې سترګې به دې ګوټ کې وګوري چې داسې نه زه چکر ووم او شی بند دي د الله نه یره پکار ده عباداتو له سړی ځي که ویډیوګانو له ځي او تصویرانو او بعض پکې څه کوي داسې به داسې د کعبې سره خوا کې تصویر دی تا نه چا تصویر ویستو دا ټیم کې تا دعاګانې وغوښتو چا د نه تصویر ویستو خو ملګري ته دې ویلي چې دلته دعا غواړم دا دعا لږ ساعت مخکې مه وکړه د دعاګانو دا پېښېږي دا پېښېږي دا دعا قبلېږي دا خو ریاکاري ده دا خو الټه وبال دی د دې نه ښه دا و چې د سره یې کړي نه وي څه وبال خو پې نه و کړ نو موږ به هله فارغه شو باران وخت کې دعا ته چې کله موږ د ویډیوګانو نه لږ قلار شو او د تصویرانو نه ښایسته باران او ښایسته موسم او دا موسم او دغه موسم سړی په درنو هم نه کوي ما ته خپل ځاني زما خپل دا یو سوچ دی لکه شریعت مسله سیټ ته به وکړو دا ډېرې ویډیوګانې او دا تصویران ځای په ځای او دا دې باندې ما ته خو ځان بې لږ سپک ښکاري که نه هر ځای کې دا زموږ کور دا مې ګاډی دا مې زوی دا مې لور او دا مې سکول او دا مې مدرسه او دا مې پلانې او دلته راغله او مزدوري او دا ګاډی او دا کار او دا دکان او دا ډوډۍ ته به ناست وي دا موږ ډوډۍ ته ناست کټ کې پروت وي دا موږ کټ کې پروت او دا وي پلانې ولاړلی او خوشګوار موډ مې دا ټکي نه سبا به جوړ شي خوشګوار موډ مې دا به سره سره ولیکي دا خوشګوار موډ وایي ویسه دا دې غوره شه دې وله معنی هم نه ورځي او د پلاني سره خوشګوار موډ خوشګوار ریکه مړه چېرته د صورت ځای راغی یو تصویر اهم و فایده منو ولیکه خو داسې د کور دننه تصویرونه ورکول تاسو دا په تشتي او دې باندې به دا مشران چې موږ سره کم ناست هغوی به ښه پوه کېدای شي دا نوي هلکان د بعضو خبرو نه غافلوي پوښتن نه دی پوښتن چې اصیل پوښتنې دی ګورې د خپل کور د برګوم پرده کوي که نه او د کټ نه تصویر ویستی دی دا زما د واده کټ دی او کمنټونه ورته کېږي مبارک شه مبارک شه ناوي به کله راولې دا بړه پته یې چې کمې زمانې ته لاړو کمې زمانې ته پاتې شو د کټ تصویر څوک ورکوي په دغه کې فیسبوک نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي خبره مې دا کوله چې د باران په وخت کې دعا ښه قبلېږي په دې باندې به اکتفا وکړو نو وختونه ټول څو شو وه زما یو ملګری په کار دی تکړه یو ته ووایه د پېشمني په وخت کې بارک الله فیک ګوره دا تعبیر څومره فایده مني څومره ښایسته تعبیر یې وکړو د پېشمني په وخت کې دعا ښه قبلېږي سجده کې د اذان او د اقامت په منځ کې د جمعې په ورځ یو ساعت دی هغه ساعت مونږ کم وښو امام چې خطبه شروع کړي د لمونځ د ختمېدو پورې او دویم مازدیګر د لمانځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې او باقي کې خصوصا اخري وخت د نور ډوبېدو ته نږدې بل څو ته ذکر کړو څلور بل اذان نه بعد دعا ښه قبلېږي شپږم میدان جنگ کې چې کله کافرانو مسلمانانو مخامخ شي دعا ښه قبلېږي باران چې کله راورېږي دې ټیم کې دعا ښه قبلېږي